قدرونه د موږ استعدادونه د موږ تحصیل کرده ځوانان دا خارج ته بوځي تر څو د موږ ادارې فلج کړي. مجاهدین یې دې ته هڅول رنګارنګ تبلیغات کېدل چې دا خلک ټول له ادارو نه پسې واخیستل شي. خو بیا د اسلامي امارت مدبرانه پالیسي وه چې د زاړه نظام ټول مامورین یې په غېږ کې ونیول. 15,00,000 مامورینو ته تنخواوې هغه وخت ورکړې چې خپلو مجاهدینو ته عیاشۍ نه سوای ورکولی. الحمدلله نظام یې ژوندی وساتو، نظام په پښو ودرېدو. نظام اوس هېڅ نیمګړتیا له دې نګاه نه لري چې یا قدرونه نشته یا استعدادونه نشته یا موږ وړ شخصیتونه نه لرو. دا دسیسه هم ناکامه شوه. څوک ولاړو هغه ولاړو، چا پاته سو هغوی په خپل وطن کې سرلوړي ګرځي، باعزته ګرځي او خوشحاله ژوند لري. له دې نه وروسته ورونو په نورو دسیسو باندې کار شروع سو چې خلک وهڅوي، ویې پاروي، احتجاجونه وکړي، اسلامي امارت مجاهدینو احساسات راوپاروي، عکس العمل ته مجبوره کړي. حتی تاسو ولیدل چې د مقدساتو توهین یې وکړو. خو بیا هم اسلامي امارت ډېر 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 ډېره حوصله وکړه او هغه لوړ منافع په نظر کې ونیول. د نظام بقا ته ګوري، د خلکو آرامۍ ته ګوري، سوکالۍ ته ګوري. په دې کې هم الحمدلله دښمنان ناکامه سو او کومه لاسته راوړنه یې ونه لرله او موږ تاسې سرلوړي راووتلو. نظام په ډېر ښه شکل سره اداره سو. د افغانستان عواید کنټرول سو. 1 روپۍ په ټول افغانستان کې شخصي جوب ته نه ځي. تاسې باور وکړئ، دا ډېره لویه خبره ده. د خلکو دا خیال و چې 2 میاشتې به هم دا نظام ونه چلېږي، نه به چاته تنخوا ورکړی شي، نه به اردو پولیسو ته اعاشه ورکړی شي. اوس الحمدلله تنخواوې هم اجرا کېږي، پولیسو اردو ته اعاشه هم ورکول کېږي، معاشات هم ورته جاري کېږي او سرحدات هم محفوظ سو، بیت المال هم وساتل سو. دا ډېره لویه خبره ده چې الله تعالی موږ تاسو ته را په برخه کړه. له دې نه علاوه منفي تبلیغات وسو، د دنیا په ملکونو باندې فشارونه واچول سو چې له موږ سره څوک تعامل ونه لري. موږ الحمدلله له ګاونډیو هېوادو سره سفرونه ولرل، دوی راغلو، تجارتي اړیکې موږ سره ژوندۍ کړي. د سیمې هېوادو ته هم سفر وکړو او له اروپایي هېوادو سره، له امریکا سره مسلسلې ناستې وکړې. بالاخره په اروپا ورننوتو، هلته مجالسو سره وکړو. نو د خدای احسان ده هغه د مزید ضرر مخه مو ونیوله.